فلم شروع کیږي د فلیپین نه، کوم ځای کې چې منګه ګورو چې په ټول ښار کې زومبي وایرس خور شوی دی. منګه ګورو چې دغه وایرس ټولو خلکو ته لګېدلی دی او خلک په یو بل باندې حملې کوي او بل خوري. په دغه ښار کې یو فرانسیسکو نومي سړی اوسېږي او خوشقسمتۍ سره هغه اوسه پورې د دغه وایرس نه بچ شوی وي. د فرانسیس دوه بچي وي او یو یې ښځه وي او هغه خپل کلي ته په یوه لاره روان وي او له هغې دا سوچ وي چې دغه وایرس صرف په ښار کې خور شوی دی او زموږ کلی بچ دی. موږ به خپل کلي ته لاړ شو او موږ به هلته کې خپل ځان محفوظه کړو او د زومبي جوړېدلو نه به بچ شو. په کلي کې د دې مور او پلار یو کور کې اوسېږي او څنګه چې دا د خپل مور او پلار کور ته لاړ شي نو دا ډایرکټ د خپلې پلار کمرې ته لاړ شي. خو په کور کې د خپل پلار وګوري چې هغې خودکشي کړې ده، ولې چې هغه هم یو زومبي جوړ شوی وي او دا یې فکر کړی وي چې دې نه پهله چې زه زومبي جوړ شم او نورو خلکو ته ضرر ورسوم نو دې نه ښه چې ځان مړ کړمه. فرانسیس چې کله دا وګوري نو هغه ډېر زیات خفه شي چې زه په څه سوچ باندې راغلی وم او دلته کې دا څه کیسه روانه ده. دا خپل پلار تمانچه راوالي ولې چې په دغه حسینتي حالات کې به تمانچه ځان سره ایږدي. دا چې کله بهر ته راوځي نو دې مور هم د وینو ډکه هلته کې یو ځای کې ولاړه وي. له هغې جسم په مختلف ځایونو کې کټ شوی وي او هغې نه هم یوه زومبي جوړه شوې وي او هغه د فرانسیس خواته را روانه وي چې په هغې هم چک ولګوي او هغې نه زومبي جوړه کړي. دلته کې خو فرانسیس نه غواړي چې خپله مور باندې ډز وکړي او هغه مړه کړي، خو دا خو د دې یوه مجبوري وي. هغه تومانچه راوکاږي او خپله مور مړه کړي او بیا یې شاته بوځي او په قبر کې یې ښخه کړي. مور پلار چې څنګه ښخ کړي نو واپس کور ته راشي او خپلې فیملۍ ته ووایي چې موږ په دغه ځای کې اوسېږو ولې چې بهر ته ډېره خطره ده او دلته کې به موږ دپاره څه مشکلات نه وي، ولې چې دلته کې پټي دي، خوراک دپاره به سامان هم را پیدا کړو او پمپ هم شته او څښلو لپاره به اوبه هم هر ټایم کې موږ سره وي. دغه شانتې دوی په دغه خبره باندې اتفاق وکړي خو موږ ته پته ولګي چې د دې ښځه اوس هم دې نه په څه خبره باندې خفه وي او داسې معلومیږي چې دوی ترمنځ څه جګړه شوې ده. دوی غواړي چې لاندې سټور ته کوشي او دلته کې د ضرورت سامان راغونډ کړي، خو کله چې دوی لاندې راشي دلته کې یو سړی وي چې هغې خپل ځان هم پانسي کړی وي او مړ وي. هغه پیله نه یېرېدلی وي چې ما څو زومبي ونه خوري. دلته کې څه چرګې هم وي چې په پنجره کې بندې وي. فرانسیس خپل زوی ته وایي چې لاړ شه او دغه سړي نه چاودنې راواله او دغه ټولې چرګې ازادې کړه او واپس ماته راشه. د دې مشر زوی ډېر زیات یېرندونکی وي او هغه یېرېدلی وي. فرانسیس ورته وایي چې دغه ټایم د یېرېدو نه دی، ته لاړ شه په منډه دغه چابي راواله او ماته یې راکړه او دا ستا ټرین هم دی، کله چې یوه زومبي ستا مخامخ راشي نو په هغې حمله وکړه او ځان ته یې بچ کړه. هغه ډېر زیات یېرېدلی وي او په مزه چې څنګه رامخکې شي او دغه سړي نه چابي اخلي نو دغه لاش له هغې د پاسه رالړه شي. دغه هلک ډېر زیات ویریږي او له هغې باندې وینه هم ولګي. دغه هلک په منډه راپاسي او پمپ ته نږدې راشي او ځان نه وینه صفا کوي. ایس چې کله دا وګوري نو هغه ډېر زیاته غوسه شي او خپل خاوند ته وایي چې دا هر څه دې سره ته اوسه پورې ولې کوي. هغه ورته وایي چې دا خو ورکوټی ماشوم دی او دا هر څه ته سره ولې کوې. فرانسیس ورته وایي چې څه ورکوټی دی، هغه غټ سړی دی او له خپل حفاظت کولو چې ورته وروښایي. دلته کې موږ ته پته ولګي چې فرانسیس خپل ورکوټي زوی سره ډېر زیاته مینه کوي او هغې مشر زوی سره ولې مینه نه کوله. د دغه خبرې فرق به موږ ته لږ ساعت پس په فلم کې ولګي. دغه ټولو خبرو نه پس دوی په کور کې ګرځېږي او د ضرورت سامان راغونډوي. دوی لاندې بیسمنټ ته هم کوشي خو دلته کې فرانسیسکو باندې څه چل وشي، ولې چې به هغه په پلار به بچپن کې وهلو او ډېر زیات ظلمبې پې کولو او پلار به هم په دغه بیسمنټ کې هغه پټولو او تړلو به ځکه خو هغه دې ځای کې څه ګبراهټ محسوس کوي. ښځه ورته وایي چې دغه خبرو باندې فکر مه کوه. بیا له شپې په ټایم کې دوی یو ځای په ټیبل باندې کیني او خوراک کوي. د فرانسیسکو مشر زوی دې ته وایي چې زما ملګری دی چې هغې هم یو غر سایډ ته تللی دي او هغوی هغه ځای کې محفوظه دي او هلته کې نور هم خلک راجمع شوي دي او موږ ته هم پکار ده چې موږ هلته لاړ شو او خپل ځان پټ کړو. فرانسیس چې کله دا خبره واوري هغه ورته وایي چې بلکل هم نه، موږ ته نه دی پکار چې هلته کې لاړ شو. پته نشته چې هلته کې به د خوراک بندوبست وي او که نه وګوره موږ په خپل کور کې ښایسته روټۍ خورو او ښه ښایسته پکې وده کېږو. ایریش ته هم دغه خبره خوښه نه شي ولې هغه هم نه غواړي چې دلته کې اوسي او ژوند وکړي. فرانسیس چې کله وده شي نو په خوب کې هغه خپل پلار ګوري چې هغه راغلی وي او دا وران وخي. په دغه دوران کې د دې سترګه کولاوه شي. د سهار په وخت باندې هغه خپلې ښځې سره مشوره وکړي چې صحیح شو موږ ته پکار دی چې د دغه کور نه لاړ شو او ښځې نه هم تپوس کوي او ورته وایي چې صحیح ده هغه کیمپ ته به لاړ شو ولې چې په دغه کور کې ماته عجیبه خوبونه راځي او زه یېرېږم. بل ورځ بیا موږ ګورو چې دوی په خپل ګاډۍ کې سواره شي او هغه کیمپ طرف ته روان شي خو په لاره کې موږ وګورو چې ډېر زیات ګاډي یو پل باندې ولاړې او لاره بنده وي.
دلته کې یو ګیټ وي او هغه ګیټ هم بند شوی وي او ډېر زیات خلک مړه پراته وي. آیریش د ګاډي نه بهر ته کوشي او غواړي چې دغه ګیټ ګندتار هلته نه اخوا کړي، خو شاته نه پې یو خوفناکه غوندې کې زومبي راشي او حمله کوي. په منډه منډه روزي په دغه زومبي باندې یو ډز وکړي او خپله ښځه بچ کړي، خو د دغه ډز په اواز باندې هلته کې ډېرې زیاتې زومبیانې راشي، خو دغه خلک ځان ته په ګاډي کې پټ کړي. فرانسیس یو غټ بم راوالي او هلته کې ولړکي او هلته کې ډېر زیات زومبیان مړه کړي. خو له حیرانۍ خبر دا وي چې د دې ګاډي هلته کې خراب وي او دوی د ګاډي نه پیدل روان وي. دوی سره څه بله لاره نه وي چې د کلي نه بهر ته وځي، نو مجبوراً دوی واپس خپل کلي او کور ته راشي. بل ورځ موږ فرانسیس وګورو چې واپس خپل ګاډي ته راشي او هغه ګاډی سم کړي، خو په دغه باره کې هغه خپلې ښځې او بچو ته ونه وایي او هغې خپلو کې فیصله کړې وي چې په دغه کلي کې خو ما صرف د خوب یاري راځي او بل څه خو نه راځي. هر څه دې وشي د کلي نه به بهر ته لاړ نه شو او دغه زومبیانو خو به خپل ځان او فیملي بچ خپل کور ته راځي او هلته کې لټونه سموي او بیا هلته کې ډانسونه کوي او خپل او د فیملي پام بدلوي. د شپې په وخت کې دې بچي هلته کې تصویران ګوري، کوم ځای کې چې له فرانسیس کې د رور تصویر هم د فرانسیس زوی په پټو کې ولاړ وي او نشانه پخوي، څنګه چې ډز وکړي هلته کې ډېر زیاتې زومبیانې دوی پسې رامنډه کړي او دوی ته په منډه منډه خپل کور ته ننوځي. خو دې نه پیله چې دغه ټولې زومبیانې د کور ته ورننوځي هلته کې په ګاډي کې څوک راشي او رنډو وخي او دغه زومبیانو باندې لټونه وخي چې د دې پام غلط کړي او دې سړي پسې ګاډي ته راشي. څنګه چې زومبیانې دغه ګاډي پسې ورمنډه کړي دا سړی دې ګاډي سټارټ کړي او هلته نه روان شي او دغه ټول زومبیانې هغه ګاډي پسې شاته شاته منډې وخي او دغه شانتې د دې زندګي بچي. فرانسیس دغه ګاډی پیژندلی و، دا ګاډی اصل کې د دې د رور و چې دې پسې راغلی و. دا د دې هغه رور وي د کوم رور چې د دې ښځې سره تعلق وي او د دې د مشر زوی هم د دې وي. بل ورځ فرانسیس لاړ شي او دې سره په نهرماني په جنګ شي. هغه ورته وایي چې وروره که لاړ شه، زه صرف کور ته راغلی وم چې زما مور و پلار ټیک دي او که نه. هغه ورته وایي چې زما مور و پلار مړه شوي دي او د تمانچه هم ورته نیولي. ورته وایي چې ستا هم دلته کې کار نشته او په وخت دلته نه ځان وکاږه، 2 منټو کې ځان وکاږه کنې په سر دې ولم او مړ کوم دي. او ورته وایي چې دلته کې اوسېدلو دپاره نه یم راغلی. یو نقشه ورته ورکړي، ورته وایي چې غرونو سره یو کیمپ دی او که تاسو ځان بچ کوئ نو هغه کیمپ ته لاړ شئ. ورته وایي که ته تلل غواړې نو هغه کیمپ ته لاړ شه، خپل ځان به بچ کړي. زه هم هلته کې روان یم. هغه نقشه په ځمکه کښېني او په ګاډي کې ترې کښېني او واپس هلته نه روان شي. هغې نه غوښتو چې د خپل ورور نه مدد واخلي او دغه نقشه سوځول شروع کړي، خو بیا ودرېږي او ووایي چې څه پته ده که زما دغه نقشه په فیوچر کې په کار شي. او ویسار چې دغه نقشه نه سره کېږي کور ته چې کله واپس راشي نو ټول کور باندې هغه لرګي ولګوي چې دغه زومبیانې له کور دننه رانه شي. ماشوم لوبې کوي او لاندې بیسمنټ ته راشي، کوم ځای کې چې دا یو بوډا زومبي وګوري چې بهر ته ولاړ وي. دغه ماشوم چې کله وګوري نو له هغې حالات هم خراب شي. د دې مور هم لاندې راشي او خپل زوی ته غږ ورکړي، ورته وایي چې بچیه مه یېرېږه، دغه زومبي ډېر زیاته او کمزوري او بوډا دی او موږ ته نه دی پکار چې دې نه ویېرېږو. فرانسیس د دوی دا ټولې خبرې واوري او هغه بیا بهر ته لاړ شي او هغه زومبي پسې او د هغې سر د جسم نه بهر کړي او لړۍ کړي. فرانسیس چې کور ته راشي هغه غواړي چې ولامبي، خو په دغه دوران کې د دې مشر زوی راشي او دا هلته کې هغه نقشه هم وګوري. دلته کې موږ ته اندازه لګي چې له فرانسیسکو ذهني توازن په ورو ورو خرابېږي. خو له شپې په وخت باندې کله چې دوی روټۍ ته ناست وي د دې مشر زوی مور ته ووایي چې زما پلار ته یوه نقشه ده. د دې مور چې کله دا خبره واوري نو هغه خاوند نه هغه نقشې باره کې تپوس وکړي. نو هغه د خپل خاوند نه تپوس وکړي چې واقعي داسې نقشه شته. هغه ورته وایي چې ما څه خو داسې څه نشته، ستا زوی ته الله دروغ وایي. خو دلته کې فرانسیسکو په خپلو بچو ته یوه خبره وکړي چې ستاسو پته ده چې ستاسو مور ولې دلته نه تلل غواړي، ولې چې هغه زما ورور پسې تلل غواړي او هغه هم په هغه کیمپ کې اوسېږي او د هغې یو بل څه لین دی. دې خو غوښتو چې څو مهینې پهله خپل هغه سړي سره تللی وې، خو د وایرس په وجه باندې دغه ښځه ایساره شوې ده. د دې بچي هم دې نه تپوس وکړي چې مور یې دا رښتیا خبره د هغې مور په ژړا شي، ورته وایي چې او زه هغې پسې تلل غواړم. په دغه دوران کې فرانسیس هغه نقشه راوکاږي او هغه وسوځي او ووایي چې څوک هم د چرته نه به نه ځي. د دې زوی مور ته ژاړي چې ما اجازت راکړه چې زه بهر ته لاړ شم تاسو لپاره څه وکړم، خو د دې مور دې ته اجازت نه ورکوي. د دې مور دې اجازت ورکړي. بل ورځ موږ ګورو چې فرانسیسکو کله چې خپل زوی په کور کې ونه ګوري نو هغه ورپسې مختلف ځایونو کې ګرځي او ډېر زیات فکرمند هم شي. کله خو چې دا دروازه کلا وګوري نو هغې ته پته ولګي چې زما زوی د کوره وتښتېد. بیا غوسه شي یو څټک راوالي او په یو سړي باندې غوزار وکړي او هغه هلته کې مړ او په غوسې کې په ښځې باندې هم حمله وکړي او دا هم بېهوشي کړي او کله چې دا په هوش راشي دا هم په بیسمنټ کې بندوي خپل ورکوټي زوی سره او دغه شان د دې خپله ښځه او زوی په بیسمنټ کې بند کړي وي او دې نه ظاهرېږي چې هغه اوس نور هم لیونی شوی دی. بهر ته فرانسیسکو یو سپی وګوري او هغه مړ کړي او هغه حلال کړي او د هغې غوښه کور ته راوړي او خپلې فیملۍ
ته و چې دا ما سره وخوره خو کله چې د دې ښځې انکار وکړي چې دا نه خورم نو هغه په غوسه کې دغه پلیټ په ځمکه باندې راولي په دغه پلیټ کې یو چاقو وي کله چې په ځمکه باندې پروزي نو دا داسې فکر کوي چې دغه چاقو به ځان سره کیدنه او کیدای شي که چېرته زما په کار باندې راشي د دې غریبي دومره ښه قسمه چېرته وي فرانسیس دغه چاقو وګوري او ځمکې نه اوچت کړي او ځان سره یې کیږدي یو ځل بیا خپل ښځه او بچي دلته په بیسمنټ کې بند کړي او دننه وځي خو دلته کې ایریش یو پلین سوچ کوي خپل زوی ته ووایي چې په تیزه تیزه چغې ووهه فرانسیس چې څنګه دغه چغې اوري په منډه بیسمنټ ته راشي خو څنګه چې دا خپل زوی وګوري شاته نه په ښځه حمله وکړي او چاقو پکې وردننه کړي او دې دواړه هلته نه وتښتېږي خو دا هم بې ډېرې زیاتې ډزې وکړي او بیا هغه په دغه بیسمنټ کې ګیر کړي فرانسیس ته یو ځل بیا هغه خیالونه راځي څنګه چې په دې پلار د سره ظلم کولو کله چې به دا ورکوټی و ایریش چې څنګه بهر ته روځي او کور نه بهر ځي دا هلته کې د فرانسیسکو ورور وګوري چې د هغې حالات هم ډېر زیات خراب شوي وي ولې چې هغې نه هم یوه زومبي جوړوي خو دا هم ورپسې کور ته رامنډه کړي او غواړي چې بدیماني حمله وکړي خو فرانسیس چې کله خپل ورور اواز واوري هغه په منډه بره راشي او غواړي چې دروازه کولاوي او په دغه یره کې وي چې دغه سړی زما فیملی هم وایرس ته شکار نه کړي او څنګه چې هغه به دې باندې چکړه کولي ولوي دا بیا بهر نه روځي او په هغې باندې غوزارو په هغې باندې شوټ وکړي او خپل ورور هلته کې مړ کړي خو په دغه دوران کې د دې زوی جاړي او هلته کې راشي هغې لاس نیولی وي ولې چې دې ورور په هغې باندې چک لګولی وي او مطلب دا وي چې دا به هم اوس د وایرس شکار شي او دې نه به هم زومبي جوړه شي د دې ښځه چې کله دا وګوري هغه ډېر زیاته پریشانه شي او په ژړا شي چې اوس به څه کېږي زما زوی به ما نه لاړ شي دا همت کوي او د خپل زوی نه هغه لاس کټ کوي کوم ځای کې چې پې وایرس لګېدلی وي او په منډه دې ته پټۍ کوي او خپل خاوند چې منډه که او ګاډی راوله چې موږ دا چېرته کې هسپتال ته بوځو دا چې کله خپل ګاډي پسې راځي نو دې زوی هلته کې ټوپک سره ولاړ وي دا چې کله خپل پلار باندې ډېر زیاته وینه وګوري نو هغه داسې فکر کوي چې زما پلار لیونی شوی دی او زموږ ټوله فیملي مړه کړه او یو دم په خپل پلار باندې فایر وکړي او هلته کې لړۍ کې د دې پلار راشي او دې ته په مخ باندې لاس ووهي او ورته ووایي چې زویه ما هم ته خپل زوی ګڼلې او که ما تا سره کله ظلم زیاتې کړي نو ما هغې دپاره معاف کړه کله چې دې زوی وګوري چې ما خو پلار سره ظلم وکړو نو هغه پوه شي او ته چې پلاره ما معاف کړه ما خو دا په غلطۍ سره تا باندې ډز وکړو خو د دې پلار دې ته هېڅ هم جواب نه ورکوي او خپل پلار نه معافي غواړي چې ما دا تا سره زیاتې ونه کړو بلکې دا ما په غلطۍ سره ویشتې خو فرانسیس ته څه پته وي چې خپل ورکوټي زوی بچ کولو په چکر کې به زه ګاډي په سیزه مورته کې به زما مشر زوی ولاړ وي او ما به مړ کوي دا په ګاډي کې کینی او واپس خپل کور ته را روان وي کوم ځای کې چې د دې ښځه د خپل خاوند په انتظار باندې وده وي د دې ښځې ته پته نه وي چې د دې خاوند هم مړ دی او د دې زوی هم اوس لیونی شوی دی او دغه ټوله ذمهواري به اوس په دې باندې راغلې وي او دا غریبه به اوس ډېر محنت کوي او خپله فیملي به خپله ساتي او هغه هم په داسې حالت کې کوم ځای کې چې ټول ښار د زومبي وایرس نه ډک دغه فیملي خو اوس په طریقې باندې دغه وایرس نه ځان بچ کړی وي خو دې سره هم اوسه پورې ډېر زیات زیاتې شوی وي او بیا دغه فلم هم دلته کې ختم شي